په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. ملګرو، دا د یو داسې ملکې داستان ده د چا د نوم سره چې د ګریټ یعنی اعظم لقب استعمالیږي. دا هغه ملکه ده چې روس په دنیا کې په یو طاقتور قدرت بدل کړ. دغه ملکه ډیره روشن فکره او ډیره عیاشه وه. عام طور کې د باچاهانو تاریخ د عیاشي، ډیرو ښځو او بېشماره محبوبو څخه ډک وي. دا هم یو داسې ملکه ده چې زندگی د یو عیاش باچا څخه کم نه دی او د دې ملکې عاشقان هغومره ډیر وو څومره چې به د یو باچا محبوبې وي. او عجیبه او ناشنا خو دا وه چې د دې ملکې نه یوازې انسانان عاشقان وو بلکې یو شمیر حیوانات یې هم د عاشقانو په لیست کې وو. نړۍ دغه ملکه د کتري د ګریټ په نوم پیژندله. نوموړې ملکې د 1902 څخه تر 1996 پورې په روسیه کې حکومت وکړ او په دې 13 کالو کې د ټول روسیې نقشه بدله کړه. د دې ملکې اصلي نوم پرنسس سوتی دی او په پولند کې زیږېدلې ده. بیا وروسته یې واده د روسیې د نوي باچا پیتر سره وشو کوم چې یو ډیر شرابي او عیاش انسان وو. له واده نه وروسته ملکې کاتولیک مذهب قبول کړ او د دې مذهب د قبلولو نه وروسته نوموړي نوم د سوتی څخه کترین ته بدل کړ. خو د دې هر څه باوجود پیتر یعنی میړی په دې ښکلي او حسینې ښځې کې هیڅ دلچسپي نه وه. پیتر چې یو لوی شرابي او عیاش انسان وو نو کله چې باچا شو د خپلو عوامو خلکو خوبونه یې حرام کړل او ډیر به یې تنګول. او بل خوا یې ښځې یعنی همدې ملکې له خپلو دوو عاشقانو یعنی سرګي سرټي او ګيري ګوري سره په خپلې عیاشي مصروفه وه او وروسته همدې ملکې د خپلو همدغو دوو عاشقانو په مرسته کترین له قدرت څخه لري او قتل یې کړ او بیا خپله ملکه د باچاهي په تخت کې نسته او ټول قدرت یې په لاس کې واخیستل. د قدرت د اخیستلو سره خو یې روس بدل کړ خو ورسره خپله هم نوره په عیاشي کې غرقه شوه. ملکې به هره شپه یو نوی عاشق جوړول او ښه ډیره خرچه او مهرباني به یې پرې کوله او هم دا چې خپل یو عاشق یې د پولند باچا هم کړ او همدا ملکه ټول عمر په شهواني خواهشاتو کې بوخته وه. هره شپه به یې نوي عاشق د پخواني او تیر شویو عاشقانو ځای نیول او د دې په عاشقانو کې تر ټولو مشهور شخص د روس یو پوځي افسر ګریګورم هم وو او همدا ګریګورم ملکې ته دومره نږدې کس وو چې هان کوم کس به د اجازې نه بغیر له ملکې سره سکس هم نشو کولی. د دې ملکې یوه کنیزه وه چې دا یوازې دې کار ته تعینه شوې وه چې کوم کس به له ملکې سره سکس کول نو اول به هغه کس همدې کنیزې باندې ازمویل کېدل او دا به یې معلومول چې نوموړی کس د ملکې سره د سکس لپاره وړ کس دی او کنه. لیکن څه وخت بعد دغه کنیزه د ملکې له یو عاشق سره په سکس بوخته وه چې ملکې ولیدله او ملکې دغه کنیزه په سزا کې جلاوطنه کړه او د دې کنیزې په ځای یې یوه بله کنیزه مقرره کړه او ملکې د خپل عمر تر آخري وختونو پورې به یې له 40 کالو کم عمره هلکانو سره عیاشي او سکس کول او د دې ملکې همدا اړیکې نه یوازې له انسانانو سره وي بلکې له حیواناتو سره هم وي خصوصا له اسانو سره. لیدونکو د بعضې خلکو او روایتو مطابق د دغې ملکې مرګ د 18 کالو په عمر کې له اسب سره په سکس یعنی بدپیلي څخه وشو خو د بعضې خلکو په وینا د دغې ملکې مرګ د عصبي صدمې څخه یادوي. لیدونکو حقیقت چې هر څه وي خو دلته دا ویلی شو چې د نوموړي ملکې جنسي جذبات تر کوم حده پورې لوړ شوي وو. ملګرو، دا وه د کترین د ګریټ سټوري. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او د داسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل پښتون ټایم سبسکرایب او خوا کې ورسره د ګنټې نشان ووهئ. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پای را سره وکتله.